د بشري نسل وژنې عاملین څوک دي؟ عثماني خلافت او که غربي هیوادونه؟ دا پوښتنه په داسې حال کې د مسلمانو ځوانانو په ذهنونو کې راولاړیږي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پوره 106 کاله تیریږي، په داسې حال کې چې د جګړې لاملین هم کفري هیوادونه وو. د جګړې یو لوری المان او متحدین یې او بل لوری روسیه، فرانسه او برتانیا ول. جګړه په 1914 کال کې د بالکان په هیواد کې د المان او روسیې ترمنځ پیل شوه او ورپسې نور کفري هیوادونه د خپلو منافعو د ساتنې په موخه جګړې ته ننوتل. یا د جګړې 4 کاله دوام وکړ. 43 میلیونه کسان پکې ووژل شول، 50 میلیونه کسان زخمی او په میلیونونه خلک معیوب او بې ځایه شول. عثماني خلافت د خپلې امپراتورۍ د قلمرو ساتلو په موخه دفاعي جګړې ته وردننه شو. د یاد خلافت غشي د ارمانیا د هغه عسکرو پر وړاندې له لیندۍ ووتل چې غوښتل یې د عثماني خلافت لمنه ورټوله کړي. په 1915 او 1914 کلونو کې د ارمنیا او ترکیې زیات شمېر عسکر ووژل شول، خو ارمنیا خپل هدف بایلود. په دې جګړه کې د ارمنیا 1,30,000 عسکر ووژل شول او همداشان د ترکیې زرګونه عسکر هم په دې جګړه کې خپل ژوند بایلود. په داسې حال کې چې نننۍ نړۍ د لومړۍ جګړې ټول تور په عثماني خلافت پورې کوي او یاد خلافت په نسل وژنه تورنوي. په ورته حال کې هغه 43 میلیونه انسانان چې د کفري هیوادونو ترمنځ ووژل شول له پامه غورځوي. دوی غواړي دا خپل ستر تاریخي جنایت مسلمانانو ته منسوب کړي، په داسې حال کې چې جګړه هم دوی پیل کړه او د نسل وژنې اصلي عاملین هم دوی دي. د عثماني خلافت جګړې هم دینی مشروعیت درلود او هم یې بشري حقوق چې له خپل قلمرو څخه دفاع وکړي. نن د عثماني خلافت مشروع جګړه چې 1,10,000 قربانیان لري، نسل وژنه او د دوی 43 میلیونه خلک وژل او نور هیوادونو ته لښکرکشي مصلحت بلل کیږي. د اپریل 4 په ارمنیا کې د تورې ورځې په بڼه لمانځل کیږي او دا ورځ د عثماني خلافت له لوري د نسل وژنې منسوبه ګڼي. سکال دا ورځ په نړیواله کچه د نسل وژنې ورځ وبلل شوه او د امریکا په شمول 13 هیوادونو دا جنایت عثماني خلافت ته منسوب کړ. نه یوازې دا چې د لومړۍ نړیوالې جګړې مؤسسین هم دوی وو او د دوهمې نړیوالې جګړې هم یې ګټونکي او هم یې بایلونکي وو. د جګړې موخې هم ټولې تر دوی پورې محدودې وې. هیڅ یو اسلامي هیواد د مسلمان په داعیه ورکې ګډون نه درلود. د دواړو جګړو په جریان کې مسلمان هیوادونه نور هم ورنځېدل او وکړېدل، خو نن د جګړې ټوله پړه په مسلمان او اسلام پرته ده. آیا نسل وژنه مسلمان کړي او که نړیوال کفر؟ نن ولې کفر خپل جنایات اسلام او مسلمان ته منسوبوي؟